د تا امت خو ټول 70 کاله عمر لري. پخواني امتونو چې زر میاشتې جهاد کړی دی الله په لاره کې 3 کاله خو فقط دا سول، نو د هغوی عمرونه هم زیات دي، خو ټول به له موږ نه په ورځ قیامت مخکې په عباداتو کې. بالکل. نبی علیه الصلاة والسلام ورته غږ ونه کړل. کله چې غږ ونه کړل او ټیم تیر وسه جبرئیل علیه السلام راغی، دغه صورت الله جل وعلا را نازل کړل چې ای دی رسول الله صحابه و ای دی ما دی پیغمبر امتیانو، تاسو فکر مکوئ، تاسو ته می داسې شپه درکړله چې د دغه بني اسرائیلي تر 0 میاشتو جهاد د یوه شپه د تاسو دپاره بهتره ده. بشک دغه یوه شپه د 0 میاشتو تر جهاد بهتره ده. خو د څه شي؟ د قدر شپه. د قدر شپه. قدر څه شي ته وایي؟ الله جل وعلا وایي چې ما دا قرآن را نازل کړی ده د قدر په شپه کې. قدر څه شي ته وایي؟ ډمانو ته ډمو خویندو ته او ډمو ورونو ته ډبل ټیپ کول، ډم مسلمان. څه شي؟ ډمو ته ډبل ټیپ کول. دا شپه الله ښیي نه قارسه. او که د کرکټ زمان د کرکټ بندگان د کرکټ شپه ښیي نه قارسه. او که د غوا د زمانو سریالونو په دې شپو کې کتل، دا شپه الله ښیي. د غوا زمان خو به پیژنئ. و قارسه. نو مې واخلي څوک دی د غوا زمان، بیا د خلکو ته شک. دلته خو د موږ ټول خلک به ځان کې د سیاله شکمن سي، ځکه موږ ته وایي پنډت زمان د مودي منونکي. او یا دا قرآن په دې شپه کې را نازل سوی ده، د لړو د چکي شپه الله ښیي، قدر شپه دا ښیي نه قارسه. څه شي ښیي دا قدر رب العالمین جل وعلا؟ إله العالمين يو زي كوايسي إنا أنزلناه في ليلة القدر، بل زي كي الله جل وعلا وي إنا أنزلناه في ليلة مباركة. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. سبا شپه د هغه مسلمانانو اول د لیلة القدر شپه ده، د چا چې سبا شلمه روزه ده. بالکل. سبا ورځ درته ښیم، سبا ورځ شلمه روزه ده. د هغه هیوادونو چې د هغوی سبا شلم روزه ده، نو سبا شپه چې 21 شپه ده، دا اول د لیلة القدر شپه ده. بشک. او د چا چې سبا 19 ورځ روزه 19 ده، بیا د هغوی بله شپه 21 لیلة القدر راځي. قدر اندازې ته وایي. څه شي ته؟ اندازې ته. اندازې ته. الله جل وعلا په دې شپه کې د انسان رزق تقسیم کړی ده، ورته دا راځي ورته د ټول کال. بشک. الله د تصحیحات هم اندازه کړی ده، قدر کړی ده، رزق هم قدر کړی ده، مرګ هم ورته قدر کړی ده، واده هم ورته قدر کړی ده. د لیلة القدر په شپه کې چې تر راتلونکي کاله پورې څه کېږي، دا ټول په دې شپه کې ورته راځي. بالکل. له کوم ځای نه؟ له لوح محفوظ نه الله جل وعلا ملائکه ورته وایي چې د دغه سړي راتلونکی ټول کال تاسو سره چې په لاس کې کومې ورقې دي هغو ته یې رانقل کړي. الله اکبر. ځکه الله جل وعلا څه وایي؟ فیها یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا. راتلونکي کال کې د چا واده کېږي، دا هم رانقل کېږي، کوزدی کېږي، دا هم رانقل کېږي، مرګ ورته راځي، دا هم رانقل کېږي، ټکر ورته راځي، دا هم رانقل کېږي،
مسلمان به پاتې کیږي دا مر نقل کیږي، کافر کیږي مرتد کیږي دا به مرتد نقل کیږي، د بيزو زوی بجنی جوړیږي دا به مر نقل کیږي، عزت به خرڅوي، ناموس به خرڅوي، څه شي دي زړی وسات دا به ټول د تا دغه کتاب تر نقل کیږي. بالکل. لوح محفوظنا چیرته راځي؟ هغه ملائکو ته راځي چې کوم په دې باندې مقرر دي. څه شي دی په دې باندې مقرر دي. دې ته د قدر شپه وایي. څونه به مریضیږي په راتلونکي کال کې په دې شپه دې فیصله کیږي، څونه به صحت لري په دې دې فیصله کیږي، قدر اندازه دې کیږي، اولادونه دې پیدا کیږي، اولادونه دې مړ کیږي، پلار دې مړ کیږي، مور دې مړ کیږي، ښځه دې مړ کیږي، زوی دې مړ کیږي، ته مړ کیږي، دا ټول را نقل کیږي دغه دفتر ته کوم چې له ملایکو سره. بشک. دې ته د قدر شپه وایي، قدر اندازې ته وایي، د قدر شپه، د عزت شپه چې په دې کې هر څه رب تا ته اندازه کوي او درته قدر کوي چې نور دې تا دا فیصله وس. بشک. چونکې په هلته په ازل کې خو سوي ده، خو له لوح محفوظ نه چې لوی کتاب مبین ده یا امام مبین ده، له هغه نه اوس دغه واړه دفتر ته څه شي کېږي؟ رانقل کېږي. لایف در سره پورته کړي، که لږ ایمان او غیرت در پکې وي در سره پورته کړي، ډېرو مسلمانانو ته یې ورسوي. دا غیرتمنو ته وایي، دا بې غیرتو نه خو ګیله نشته. اوس انا انزلناه الله وایي موږ نازله کړی ده. ګورې په قرآن کې چې کله دا خبره راغله چې موږ نازله کړی، الله جل وعلا خو یو ده، واحد ذات ده، احد ذات ده، ولې بیا الله وایي چې موږ نازل کړی ده؟ د دې جواب شته در سره؟ یا قارسي موږ خو یعنې له دریو کسانو چې زیاتې دې ته موږ جمع ویلی کېږي نه؟ بالکل قارسي. انا منغ. ګورې په قرآن عظیم شان کې چې کله داسې راسي لکه انا نحن نزلنا ذکر وانا له لحافظون، موږ دا قرآن را نازل کړی ده. بل ځای کې راځي، بل ځای کې که تاسو خیال کړی الله جل وعلا ډېر د عزت لایق ذات ده، د عظمت ذات ده، د لوی شان والا ذات ده. که تاسو خیال کړی چې څوک تعلیم یافته خلق وي نو هغه ته یو کس میلمه راسي ورته وایي تاسو دلته کینئ، تاسو دلته راسئ. څه ورته وایي؟ تاسو دلته راسئ. بشک. عزت. نو رب العالمین جل وعلا چې انا دلته ویلی ده، دا یې د خپل لویي دپاره، د خپل عظمت دپاره همداسې ویلي انا انزلناه فی لیلة القدر. اسانه مې درته جواب کړل د چونډۍ مسلمان. جزاک الله. انا الله وایي بېشکه موږ انزلناه نازل کړی مو ده دا قرآن فی لیلة په شپه کې القدر د قدر د اندازه سوي شپې، د عزتمنې شپې چې په هغه کې د تا هر څه قدر سوي دي، اندازه سوي دي. څومره رزق به پیدا کوي، څومره رزق به الله درنه اخلي، څومره به رب العالمین جل وعلا په رزق کې برکت درکوي، څومره به رب العالمین جل وعلا امتحانونه در باندې راولي، څومره به الله جل وعلا تا ته تجارت درکوي، تا ته به مزدوري درکوي، څومره به رب العالمین جل وعلا تا ته اولادونه درکوي، اولادونه به درنه اخلي، څومره به قریبان دي زیاتېږي، قریبان به دې مړه کېږي، دوستان به دې زیاتېږي، دښمنان به دې زیاتېږي وغیره وغیره. نو دا په دې شپه کې چې په دې کې دی الله جل وعلا د تا د راتلونکي کال ټول کال فیصله دې کوي. څه شی دې کوي؟ د ټول کال فیصله کوي. فیصله دې کوي. د لیلة القدر شپه مخکې بل آیات کې انا انزلناه فی لیلة مبارکه، یو ځای کې خو الله دې ته د قدر شپه وویله. د څه شي شپه؟ د قدر شپه. بل ځای کې الله جل وعلا سورة الدخان کې مبارک شپه یې ورته ویلې چې موږ دا قرآن په مبارک شپه کې را نازل کړی ده. بشک. په څه شي کې؟ مبارک شپه کې. مبارک شپه کې مې دا قرآن را نازل کړی ده. دا مبارک شپه همدغه د چې د تا د راتلونکي کال هر څه له کتاب مبین نه هغه د ملایکو دفتر ته. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. دا لريكري دا لريكري فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين.
ليلة القدر الله دي امت ولي ورکړله. او دا ليلة القدر نه ده، دا ليلة القدر پیغمبر عليه الصلاة والسلام واي من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. چاسي واي د دغه شپې عبادت وکړل ایمان داوي سدا ليلة القدر ده او له الله نه په پاک نیت باندې دی اجر او دی ثواب دی پاره د شپه عبادت تیر کړي. مخکینی ټول ګناهونه رب العالمین جل وعلا ورته معاف کړي، وړ ګناهونه. الله دا د پیغمبر علیه الصلاة دا هغه عظیم شپې دي په دې روزه کې دا اوس لږ شپې موږ ورته راورسېدلو. لږ شپې دا هغه عظیم مبارک شپې دي چې الله جل وعلا په دې ټول کال کې له دې نه بهتر شپې نه دي پیدا کړي. بشک یو وخت کې صحابه راغلل رسول الله صلی الله علیه وسلم یو د بني اسرائیل یو قصه یې ورته وکړله، شان نزول د دې صورت ورته ویل یا رسول الله. نبی علیه السلام ورته ویل ای صحابه په بني اسرائیل کې داسې یو کس چې زر میاشتې د تهجد لمونځ کړی، یعنی د شپې به د تهجد لمونځ کول او زر میاشتې به جهاد کول دی الله په لاره کې. زر میاشتې یعنی 3 کال هغه فقط جهاد کړی و. بشک صحابه چې دا خبره واورېدله حیران پاتې سول. څه شي؟ حیران پاتې سول. نو ډایرکټ پوښتنه ځینې وکړه چې یا رسول الله دا صحابه ته چې څوک په لمانځه کې دعا ونه کړي، له لمانځه نه وروسته یې له روزې په وخت کې دعا ورته ونه کړي، د ورځې په وخت کې دعا ورته ونه کړي، نه د لمونځ خدای الله جل وعلا ولا که قبول کړي او عبادت دې نه قبلي، ځکه د هغوی دومره احسانونه دي په موږ باندې. ډایرکټ ورته راغلل و یا رسول الله د تا امت خو ټول 70 کاله عمر لري، پخواني امتونو چې زر میاشتې جهاد کړی دی الله په لاره کې، 3 کاله خو فقط دا سول، نو د هغوی عمرونه هم زیات دي، خو ټول به له موږ نه په ورځ قیامت مخکې په عباداتو کې. بالکل نبی علیه الصلاة والسلام ورته غږ ونه کړل. کله چې غږ ونه کړل او ټیم تیر وسه جبرئیل علیه السلام راغی، دغه صورت الله جل وعلا را نازل کړل چې ای دی رسول الله صحابه او ای دی ما دی پیغمبر امتیانو، تاسو فکر مکوئ، تاسو ته می داسې شپه درکړله چې د دغه بني اسرائیلي تر زرو میاشتو جهاد او د یوه شپه د تاسو دپاره بهتره ده. بشک دغه یوه شپه د زرو میاشتو تر جهاده بهتره ده. خو د ما ډم ملګری عزت خرڅونکی ټیک ټاکي مسلمان میډیا مسلمان همدغه مبارک شپې په رضالت، غیبت، تهمت، شیطانت، منافقات، دوسي، دلګي، بیناموسي په دې باندې ځینې تیریږي دا شپې. بالکل تاسو هم دا اوس هم وګورئ په همدغه مبارکو شپو کې له سببه تاسو ورته وګورئ همدغه دوسانو دلګانو بیناموسان به په دې میډیا کې ناست یم، دوسي به هم کوي، بینام سیا ورته ناسته ده هم دوس ده، سیا اوري هغه هم دوس ده، سیا ورته شیر کوي هغه هم دوس ده، سیا هغه لایک ورکوي هغه هم دوس ده، سیا فالو کړی ده هغه هم دوس و دله ده، سیا ورته ناست ده هغه هم دوس و دلګانو بیناموسان دي. بشک قاری صاحب د اوسانو دلګان ولې ورته وایي؟ نو دا خو د دې صفت ته تر دا مذهب مو وګرځېده. څه شی ده؟ دا صفت ده. یو چا چې په کوم صفت ځان موصوف کړل نو په هغه نامه باندې ورته اخلي، لکه ډاکټر صاحب څه شي کړي دي؟ غواوې ډېرې حلالې کړي دي، که پسونه او ګډان ډېر حلال کړي دي چې ډاکټر صاحب ورته، خو تعلیم یې کړی ده، ډیګري یې اخیستلې ده، د طب علم حاصل کړی ده، ډاکټري ځکه ډاکټر ورته وایي. نو د ما د اوس و دله او بې ناموسه چې شپه ورځ د اوس و دله او بې ناموسي ونه کړي ورته ونه وایم، څه شي به ورته وایي؟
बिल्कुल څه شی ورته وایي؟ پروفیسر صاحب ورته وایم د ټیک ټاک د میډیا نه څه قاري شی همدا د اوسانو دلګان دوی له مانه ګیله کوي. بله ورځ یو راته وایي قاري صاحب دغسې به مې غټې غټې بلاوې په دې ټیک ټاک کې درویستلې وې او کله چې مې واورېدل چې د اوسانو دلګان مال چې راوستلي دي وایم په خدای قسم درته وین مو چې د اوسه دله څه شی اي د اوسه دله دی اوس موږ په دې باندې غولوي چې تو درېږه که مو دغه له دې څنګه ولې بتر باندې لګي خو دا د اوسي بې ناموسي پرېږدي نه به درته وایو نه بالکل قاري بیا به درته وایي چې د زړه سره راځه د دین خواته راسه د قرآن خواته راسه. دا خو دلته ماته معلومیږم کله چې دا بعضې د اوسانو دلګانو بې ناموسان دلته راسي نو اوس خو په دې پوه شوی یم چې د بعضې خلکو 15 نمرې ورسره راسي د بعضو 20 نمرې ورسره راسي. دا یې چیرې کړي وي دا یې غډه مې خور ته کړی وي دا یې غډه مرور ته کړی وي دغه یې عزت خرڅونکو ته کړی وي پوه نه شولاست بالکل قاري دا ملګري مې اوس لیلي پوه کوي عمر جانه داسې نه مې تر قیامته به موږ نه پوهېږو خلک سپوږمۍ ته وختل موږ به په دې تر اوسه نه پوهېږو پوهېږو څه اوکې دی رب رضا. دا د لیلة القدر شپه صحابه ورته ویل چې یا رسول الله په دې شپه کې څه کول پکار دی؟ کله چې جبريل عليه السلام راغله ورته ویل چې یا رسول الله اقرأ انا انزلناه في ليلة القدر. الله دا قرآن ما دی لیلة القدر په شپه کې را نازل کړی. په نامه مسلمانه د چونډۍ مسلمانه قرآن للوح محفوظنا دی اول اسمان بیت العزت ته په یو ځل الله ټول را نازل کړی ده. بشک په څه شي؟ په یو ځل را نازل کړی ده. دا بعضې خبرې زده کړي دا د الله د کتاب خبرې دي. او قربانک مسمه بشک او قربانک مسمه. نن د غوا د زمنو کرکټو ډېرو به داسې چکچکې ورته والي هندوانو ایمان جنې یوړله دې بعضې بې غیرتونه رښتیا هم داسې هندوانو د مسلمانانو څه حال ده ډېر کورونه به اوس روزه ماته به د بچانو په غم باندې کړی وي د ما د اوسانو دلګان د کرکټ خبیثانو بې ضمیر او بې وجدانه د غوا زمنو ته چکچکې وږي د کرکټ ای بې شرفه مسلمانه ای بې عزته مسلمانه ای په دنیا او آخرت کې د رب ذلیله کړه لکه د ذلیله سیې امین. ځکه دا کله کله خو دا ټیک ټاک کې ګورم بیا هغه ویډیوګانې په مخه راځي نو دا اوس مې لایف چالو کول په مخه راغله چې د موږ د تره زمانو کرکټ وګټل ای د بې ناموسه زمانو د تره زمان د بې شرفه زمانو دغه له دې رب نه څنګه حیا نه درځي چې له رب سره یې غوا شریکه کړې ده د رب صفات یې غوا ته ورکړي دي رب ته سجدې پر ځای غوا ته سجده لګوي رب ته د عبادت پر ځای غوا ته سجده و عبادت کوي او ته د تره زوی ورته وایې د بې ناموسه زمنو بالکل د داوس او د دله زمنو دام د دوی صفات ده ګوري خوشکه نه ده راغلي دا بیا داسې نه چې قاري صاحب لکه چې بیا خوشکه نه داسې پریشیم په خدای قسم بالکل څوک چې د هندوانو ته د تره زمن وایي له دې نه لوی دوس نسته بشک څوک چې هندوانو ته د کاکا زوی وایي له دې نه لوی دله او بې غیرته او بې ایمانه نسته بالکل او چا چې ورته ویلې د تره زوی رب جل وعلا مو د دې مبارکې میاشتې په برکت په ورځ د قیامت له همدغه هندوانو سره راپورته کړو د هندوانو په صف کې راپورته کېږي غم مه کوئ غم مه کوئ الله جل وعلا سوای انا انزلناه في ليلة القدر ما را نازل کړل قرآن د څه شي په شپه کې د لیلة القدر قدر خو مو وپېژندل اوس الله وای ما را نازل کړی دا قرآن له لوح محفوظ نه و اول اسمان کې د دې مکې معظمې په سر باندې یوه کوټه ده بیت العزت ورته وایي دغه بیت العزت ته الله دا قرآن ټول را نازل کړل په یو ځل باندې جبریل علیه السلام ته یې ورکړل را یې وړل په همدغې کوټې ته یې راورسول بالکل اوس له د اول اسمان نه دنیا ته په څومره وخت کې دا قرآن را نازل سول په 23 کلونو کې
دلته بعضې خلق سوال کوي چې ولې الله جل وعلا په 23 کاله کې را نازل کړل؟ ځکه الله جل وعلا د انسانیت ته تربیت ورکول. که چیرې الله په دې قادر اوسي دا قرآن یې همدغسې دنیا ته هم رسول الله ته په یوه شپه کې ورکړی، لکه موسی علیه السلام ته یې تورات ورکړل چې کوهي تور ته لاړل ویې واخله دا تورات در سره یوسه، په یو ځل یې ورکړ. الله په قرآن هم همداسې قادر ول، لیکن په دنیا کې خو له توحید سره خلق نابلده ول، د رب له بندګي او له عبادت سره نابلده ول. نو چې کله به ضرورت سون رب العالمین به د ضرورت په اندازه باندې را نازل کړل انسانانو ته، چې ورباندې بوج هم نسي، ورباندې تکلیف هم نسي، د دین احکام هم په صحیحه معنا باندې عمل ورباندې وکړي، قبول یې کړي او همداسې مخکې پوسیږي. بالکل. بعض قرآن عظیم شان دی رسول الله یعنی ضرورت نو را نازل سوی ده، چې هغه له عبادات او له احکام سره تړاو لري. بعضې د ضرورت په خاطر را نازل سوی. څنګه ضرورت؟ نبی علیه السلام ته به څوک راغلل پوښتنه به یې ځینې وکړه. اوس مثلا د اصحاب الکهف پوښتنه دا څنګه قصه وه؟ سورة الکهف را نازل سو. د موسی علیه السلام واقعات چې څومره راغلي دي، نور واقعات چې څومره د ضرورت په اندازه باندې راغلي دي، په ضرورت په وخت کې به را نازلېدل. نو قرآن له لوح محفوظ نه اول اسمان ته په یو ځل را نازل سوی، په همدغه د قدر په شپه باندې را نازل سوی ده. او قرآن سی دنیا ته را نازل سوی، دا په کوم شپه را نازل سوی؟ چاته معلوم دی؟ د قدر په شپه. قدر شپه خو د دنیا ته کله په کوم شپه را نازل سوی ده؟ په روزه کې په کوم تاریخ باندې را نازل سوی؟ محمد صاحب رب مزرګي درته خوشاله کړه، دا لایف در سره پورته کړي ټولو مؤمنانو مسلمانانو ته وایم. نن ابابیل لکه سې نسته، د موږ دغه ملګري هم لکه چې ټول د اوسانو د دلګانو خواته لکه چې تللي لکه څه بلاوالي دي. لایف در سره پورته کړي، زر جواب را کړی. غالبا د 20 مسوره په 20 باندې دا کس څوک ده؟ دا رئیس په نامه دا کس څوک ده؟ مهرباني وکړه مایک ور خلاص کړه. السلام علیکم مولوی صاحب. زور ته قرآن په څه شي نازل سوی؟ لا اله الا الله. محترم په 20 د روزه کې نازل شوی. چوپ سه. د 24 د ورځ او د 25 په شپه کې قرآن اقرأ باسم ربک الذي را نازل سوی ده. ښه بشک. د 24 ورځ او تورات د روزې په اولو شپو کې را نازل سوی ده. ابراهیم علیه السلام صحیفیم د روزې په اولو شپو کې را نازل سوی دي، او نه انجیل او تورات او زبور بیا په دې دومره لسیزه په منځ کې را نازل سوی دي. قرآن کریم په اخیری لسیزه کې را نازل سوی ده. نو دنیا ته چې راغلی ده، یا له اول لوح محفوظ نه چې را نازل سوی ده د اول اسمان ته، نو دا 24 ورځې سره د 25 له شپې سره برابر ده. ها بالکل. قرآن عظیم شان په 23 کاله کې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې را نازل سول. دا 4600 آیاتونه لري، یا 4210 آیاتونه لري، چې په دې اړه ما مخکې معلومات درکړي دي چې دا کوم زیاتوالی یو نقصان نه ده، بلکې د بعضې خلقو په نظم باندې غټ آیاتونه 2 آیاتونه دي، بسم الله آیاتونه شماري، بعضې نه یې شماري. هغه اختلاف ده چې مخکې مې د دې وضاحت درکړی ده. قرآن عظیم شان د لیلة القدر په شپه الله جل وعلا را نازل کړل، بیا یې دغه شپه تر 0 میاشتو بهتره کړله. تر څو میاشتو؟ تر 0 میاشتو. رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في 10 الأواخر من رمضان متفق عليه. وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من 10 الأواخر من رمضان. رواه البخاري. رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها ويل نبی علیه الصلاة والسلام ویل چې دغه لیلة القدر په اخیری لسو شپو کې ده،
او تاسو دا لیلة القدر په اخیری لسو شپو کې ولټوي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د روزي په اولو شپو کې اعتکاف کړی دا د دغه لیلة القدر د شپو د معلومولو لپاره. بیا یې په دغه منځ لسیزه کې اعتکاف کړی د دغه شپې د معلومولو لپاره. بیا یې په اخیری لسو شپو کې اعتکاف کړی د سکله دا ورته معلومه شو چې دغه لیلة القدر په اخیری لسو شپو کې د بیا نبی علیه الصلاة والسلام اعتکاف ټول عمر کول چې تر څو د ژوندی ول چې روزه فرض شوې وه او دا سنت مؤکد ده اعتکاف کول. اعتکاف پیژنئ؟ قاري محترم اعتکاف پیژنئ؟ و قاري نسوار جوړول پکې چونډۍ جوړول دي ښه دې ته اعتکاف وایي. څه شی ورته وایي؟ چونډۍ جوړول، نسوار جوړول، رزالت و خباست کول دې ته اعتکاف وایي. اعتکاف هغه عمل ده چې د اخیری لشپې په مسجد کې د مسجد په خوا کې تیرې کړې بې له ضرورت له مسجد نه راونوځې په د اخیری لسو شپو کې دې ته اعتکاف وایي. الله جل وعلا دغه لیلة القدر ولې پټ کړل په دې شپو کې؟ اوس په بل ځای کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې تاسو دغه لیلة القدر په اخیری 7 ورځو شپو کې ولټوئ. یعنی دا طاق شپې چې دي 21 23 25 28 29 دغه لږ شپې نه دي دوستانو، دا لږ شپې په دې کې د رب ټول د راتلونکي کال فیصلې کوي. الله اکبر دی هغه مؤمن په حال باندې چې دی په سجده ورته پروت دی چې ای رب ما ته په دې کال کې رزق را حواله کړي، په رزق کې برکت را کړي، په ژوند کې برکت را کړي، ښه ښځه را کړي، ښه اولاد را کړي، ځکه په دغه شپه دې تقسیم کیږي. په دې شپه دې څه شي کیږي؟ تقسیم. دا هر څه درته را حواله کیږي له لوح محفوظ نه. دې ته قدر وایي. مخکې مې بیان درته وکړل په دې شپه کې په دې اول شپه کې دا زه چې ما درته ویل مل دغه شل شپې په عبادت تیرې کړي تر څو د راتلونکي کال فیصله دي الله دې تا په فایده او دې تا په ګټه باندې وکړي. اوس هم وخت نه ده تیر، اوس هم توبه وکړئ. الې ډمانو د ډمانو ملګرو، الې دوسانو دلګانو زر زر دلته توبې وباسئ. دا څوک دلته دوسانو دلګان نست زر زر اوس هم وخت نه ده تیر. کېدای شي پر دغه یوه شپه وروسته یا 2 شپې وروسته لیلة القدر شروع کېږي. بیا داسې نه وي چې په راتلونکي کال کې ټول کال کې دوسي درته ولیکي. دا ټول کال به دې په دوسي او بې ناموسي تېرېږي. زر زر توبې وکړئ. څه مې وویل؟ زر زر توبې وکړئ. زر زر توبې وکړئ. داسې نه وي چې راتلونکي کال دې ټول کال له بې ناموسانو سره په څنګ کې تېر سي، په ډبل ټیپ ورته تېر سي لکه دا اوس یې ورسره یاست. زر زر اوس په اخلاص او په صداقت داسې وګورئ چا توبه وکړله. و قاري صاحب ان شاء الله دا د موږ سره چې ناس کار لږ د مؤمنان دي ملګري دي ډبل ټیپ والا نه دی راغلی. دا کنځلې ولیکې، دا کنځل نه ده، دا د تاسو د اوسانو دلګانو صفت ده د تا غوندې شکل انسانانو. زه د تاسو په صفت لا تاسو صفت مو کوم. هی دا خلق ولې سر نه را سره خلاصوي؟ بالکل قاري صاحب دې صفت کوم، په خدای قسم صفت مو کوم. نو ته چې د وسو بې ناموسي کوي او پرې باندې ویاړې افتخار کوي، نو زه څه درته وایم؟ د هټلر زامن درته وایم؟ ها دغه شی سم ځانونه پوهه کړي او د ما په خبرو سر خلاصوي بیا مخکې ځو پسې او تر مذهب مو وګرځېږم. که بیا ډېرې بدې در باندې لګېږي وځه په منډه وځه له دې لایف نه. او دا د یو سوال او د عذر او د زاریو لایف نه ده. صحیح ده؟ که دې در سره شیر کول یوار دي کور ودان د ما د پیغمبر د دین او د صحابه او د اهل بیت او دفاع دې را سره کول، رب جل وعلا دې د تا دفاع له جهنم نه وکړي. نه دې کوله خدای دې همدغسې پسې تباه کړه لکه دا تباسي. امين. اوس وخت لرئ په اخلاص او په صداقت باندې چې راتلونکي کال کې د رب جل وعلا فیصله ملایکو ته ورکوي چې رب احسان در باندې وکړي په دې کې. مثلا مرګ درته لیکلی کېږي که مرګ درته مقرر وي، ژوند درته لیکلی کېږي، خوشحالي درته لیکلی کېږي، زړه درته لیکلی کېږي، غم درته لیکلی کېږي، مرض درته لیکلی کېږي، تکلیف درته لیکلی کېږي، فقر درته لیکلی کېږي، پیسې درته لیکلی کېږي، دنیا درته لیکلی کېږي، موټرې درته لیکلی کېږي، اولادونه درته لیکلی کېږي، ښه ښه دا ټول درته لیکلی کېږي. دا اوس رب جل وعلا ته لاسونه پورته کړي چې ای ربه چې په څومره ګناهونو مې
رانه خفه سوی په غټولو مې غول درته خوړلې توبه مې د درته ای رب العالمین توبه نصوحه مې ده بیا مې د هغه پلانم توبه دې زه به بیا دا نه کوم. دا اوس هم وخت لري. څه شی لري؟ اوس هم وخت لري. ورته په توبه مې درته توبه ده ای رب په کومو ګناهونو چې مې خفه کړی په کومو ګناهونو چې مې ځورولی په کومو ګناهونو چې رب جل وعلا رانه ناراضه سوی ځورېدلي پر ځای رانه ناراضه سوی یا رب په هغو مې درته توبه ده یا رب العالمین دې موږ فیصله دې راتلونکي کال د خیر د خوشحالي وکړه او یا رب العالمین د ما ملګري ټول امین را سره ووایاست د ما ملګري د صحابه و دفاع کوونکي چا چې د صحابه و دفاع را سره کړي امین مومن مو نه ده پکار امين مو نه ده پکار چا چې د رسول الله د صحابه او دفاع د امهات المؤمنین د دفاع سره نه کړي اله العالمین د دې په امینم امین نه کوي امين د ما کار د رسول الله د صحابه او د هغه مؤمنانو د سراتون کې کال په دفاع یا الله یا حبیبنا یا الله یا رحمان یا رحیم زړه مو پاک کړي خباثت بنه کوي پاک امین وایست زړه باندې خبر یم زړه مو صفا کړي الله يا رب العالمين يا رحمن الله يا رحيم الله يا حي يا قيوم الله يا الله اللهم إنا نتوسل إليك بكتابك هذا القرآن يا الله دي قرآن ببركة راتلون كي كالكي دي موږ د ليلة القدر په شپه باندې د خیر فیصله را نازله کړې یا الله آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين يا الله په دې قرآن درته توسل کوو دا قرآن درته واسطه جوړو یا الله يا الله دما د ابابیل مرغان خادمان دما مخلصه ملګری یا الله صادقه ملګری یا الله یا الله دې قرآن په واسطه په خاطر یا الله رات د ليله القدر په شپه کې چې ته فیصله کوي ان انزلناه في ليله القدر یا رب العالمین ته دې موږ د خیر د خوشحالي د پراخ رزق د صحت د عافیت فیصله یا رب العالمین دې موږ وکړي په دې ليله القدر په شپه کې آمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال څوک چې د ما ملګري دي د صحابه و د دفاع لښکر دي د نورو خلقو په دپاره مې دا دعا بخل نه ورسره کومه بخل نه ځکه د الله بېغیرته بندګان نه خوښېږي د ما هم نه خوښېږي بشک پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي الله غیرتمن ذاته غیرتمن بندګان خوښوي بشک چا چې دا ټول کال موږ ته پیغورونه راکړي دي او څه شی راکړي اوس دعا رانه غواړي یا په خدای قسم که دغسې بېغیرته خلقو ته یا دعا وکړم او نه رب خوښوي داسې خلقو ته دعا کول بالکل خیر دا می حقم دی هغه ملګرو جوړیږي هغه مؤمنان مسلمانان چې ټول کالي د پیغمبر علیه السلام د صحابه او د امهات المؤمنین او د دین او د اهل بیت او د دفاع سره کول اله العالمین یا الله چا چې دلته لیگ اخلاص را سره کړی ډیر اخلاص را سره کړی یا الله د ليله القدر په شپه کې د دوی فیصله د قدر د خوشحالي د سعادت د پراخ رزق داسې فیصله یې وکړي یا رب العالمین یا ذا الجلال والاکرام آمين او پاتې سو د ما بعضې ملګري چې هغه د ما په زړه کې دي یا رب العالمین